دویم مثال د دې کوڅې په سر کې مسجد ضرار دی د امین الله په فتوا مسجد ضرار دی د دې کې چې کوم امام دی عبدالله سلفي نومېږي بریتونه تازه خریلي وو او امارات سره چې بیعت کولو نو دې ټیم کې وو او دا دومره منافق وو کله چې 10,000 روپۍ پې تقسیمولې د ټولو نه مخکې ناست و 10,000 روپۍ واخیست او چې په لاس بیعت کېدو نو تشناب ته ننوتی زه پکې وم او تشناب نه چې راووتو بیا اودسه بیا په نفلو ولاړو نورو وکټوریانو په لاس بیعت وکړو دې منافق په لاس بیعت ونه کړو دا مسجد ضرار امام دی د امین الله فتوا دا د الحق الصريح دریم جلد کې لیکلي دي چې په یو مسجد کې چې مقتدیان ځایږي هغې ته نږدې بل مسجد جوړول مسجد ضرار دی امین الله لیکلي وګوره الحق الصريح د دې مسجد 15 مترې کې مسجد دی 15 متره کې او هغې کې ټوله دین کارونه ځایږي او دې په څنګ کې بل مسجد جوړ کړی دی امین الله لیکي چې داسې مسجد څه شوي مسجد ضرار